هله دا څوک دی زما خمخل پیرې چېرته یې کور ته راوځه دا ځل چې راپرېږده شو پورې خمبېره کوم دا پوره آی پکې ماته کله ورک د پیريه راوځه ها ما ښاغلی غږ کوي زه باید ځان ورسوم راغلم ښاغلی امر وکړه هم در سره وړږم دا چېرته تللی دا پیری به داسې صاحبه امر وکړه کوم رزیل پازاب کړی مقل پیریه تا پسې څونه وخت کې ګرځم دا مازغه دې راته نور په تنګ کړلي ته چېرته وې چې بیخي ښکاره کېدلې نه ماته کړې دې واپسې نه څلور ورځې وشولې زه خواشینې ګرځم بلکل هېڅ خزانه نه پیدا کېږي په کابل کې خزانه ده ما سره زر ځان تیار کړه چې ځو دا که خزانه راولو نور صبر نشم کوی تا ته یم پیریه نور ما مه تنګوه داسې نه چې د موږ نه مخکې هغه غل ورته ورسېږي او هغه د خزانه راولي بس زر په زره کوه چې هلته ځان ورسوو چې پکې ماتې کړو بس لاړو ډېر ښه اوس یې پکې ماته که دلته کوم څه شته دی ما ته کوم نقصان دلته ښکاري بس ماته وبې پکې ښه وګوره چې څه نقصان دی څه نقصان خو پکې شته دی نقصان نه پېژنم بس جادو بیا اچوه د څراغ پیریه دا او هغه خبرې پرېږده ته مې څه دپاره رسې مسخت د جادو نه کار واخله د جادو نه داسې سیو زما کوکو غونډليه جادو نه وکارالې جادو نه پوه شوې چې ورځئ زما مخې ته راشه ښاغلیه اوس به وشي خپل د جادو نه اوس کار اخلمه صاحبه دلته ما څه نقصان ښکاري زه چې خزانې پلو ځو د دې اراده به څه یي ما ته خیر نښه نه ښکاري ته راځه چې دې چېرته لاړ سمه دې ورسره ماته کړله زه یم هغه دی نه هغه دی غل دی دې غل سره نه دی که نه یو ورځ به یې رانیسو اورې دې پنجو کې به یې داسې دلته به نیسو ډېر ښه د دې خزانې په لټه کې وم شکر خدایه شکر پیری او لالیه تاسو ډېره غټه ماته وخوړه تاسو په ټوله نړۍ کې ماته وخوړه او زه بریالی شوم جادو کنه کار والا جادو راوي نه تاسو ما سره څه دښمني لرئ نه زه یو پیغه دې لاس نه کوشم دا خزانه به نه زه اخلم او حتما به ته هیله بله ده ما نه دا خزانه وړې ما سره پیری د پیری کابل نه موږ ننګرهار نه تا پسې راغلي دي کابل ته را رسېدلي هیله بله ته موږ نه دا خزانه دا زما په نوم زما په کار پیریه زما په نوم لیکل شوې ده دا واړه خلک دا مانه نه شي وړلی دا خزانه دا فلیپ وسلوې زما او د پیري زمونږ دا خبرو هېڅ څه نه شي وړی
دا پیری چې ما سره یې هسې ننګرهار نه او د کابل ته نن به درنه دا خزانه زه بېرته الم زما په تمه اوسه نن به درنه دا خزانه زه بېرته الم پیریا هله پیریا په غم وخت تلو خزانه خو ویوړله ډېر ښه ما خپله خزانه لاسته راوړه